د هیواد د خپلواکۍ د ورځې را رسیدو ته 2 اونۍ پاتې، خو د ښار هره لار هره کوڅه کې د هیواد د ملي بیرغ رنګینې ښکاري. د خپلواکۍ ورځې راتلو لپاره هر کال مخکې تر مخکې چمتووالی نیول کیږي، خو سږ کال تر پخوا دغه چمتووالی توپیر لري. د تیرو کلونو په پرتله د بیرغ پلورونکو بازار هم خورا ګرم دی. هغه هټیوال چې په خپلو هټیو کې ملي بیرغونه پلوري وایي د نورو کلونو په پرتله د هیواد د خپلواکۍ اتنویمې کلیزې ته لا 2 اونۍ پاتې، خو بیرغونه خورا زیات پلورل کیږي. تکاله خپه دي چې ډېری زموږ افغانان ورونه پیښور کې ماجر او دلته مثال هلته د پیښوریانو کله کېده نو دوی به ډېر افسوس کوو چې آیا موږ به څه مثال خپل وطن ته راشو چې موږ دا ورځ مثال د خبرې ومانځو. نو په دې خاطر چې زیات عوام راغلی دی او ډېره خوشحالي ده. مثال هغه ته 14 ورځې 14 ورځې پاتې دي، مګر خوشحالي اوس نه مثال ورته کوي. بالکل ډېر ښه دی. د پخوا په پرتله زموږ بازار هم ډېر ښه دی او د دولت څخه همدا تقاضا لرو چې ښه امنیت ونیسي تر څو هیوادوال وکولی شي چې دا خپل جشن چې دی په ښه توګه پر مخ ویسي. موږ څه کال شکر الحمدلله په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې نور کلي به جشن ته 2-3 ورځې پاتې شوې، نو بازار کې به بیرغونه لګېده. څه کال زه ډېر په فخر سره دا خبره کوم او ډېر خوشحاله یم چې انشاءالله 10-12 ورځې مخکې زموږ عوامو تیاری کړی دی او انشاءالله زموږ بیرغونه څه کال سیزن ډېر ښه روان دی. سجاد عبیدالله هغه کوچني ماشومان دي چې د خپلواکۍ اتنویمې کلیزې راتلو ته سترګې په لار دي. دوی هم د دې ویاړلې ورځې لپاره چمتووالی نیولی څو دغه ورځ په خوښۍ ولمانځي. زه د ازادۍ ورځ لپاره ډېر خوشحاله یم چې زموږ دوستان دا بیرغونه خرڅوي. دا باید په ښه توګه ترسره کړي. دا جشن باید دولت ښه امنیت ونیسي. د جشن ځکه چې پاکستان مهاجرین راغلي دي، دا جشن ډېر خوندور دی. موږ ډېر خوشحاله یو چې د ازادۍ ورځ روانه ده او د تېر کال په پرتله څه کال خلک ډېر ورته امادګي نیولی ده چې ما خپل هم ښه تیاری ورته نیولی دی. خوشحاله یم ورته چې جشن ازادي روانه. ټول افغانان حق ده چې جشن ولمانځي. د اسد اته ویشتمه چې د هیواد د خپلواکۍ اتنویمه کلیزه ده او تر دې دمه دې ویاړلې ورځې ته 2 اونۍ پاتې دي. د خلکو یوازینۍ هیله دا ده چې د خپلواکۍ دغه ورځ په امن او خوښۍ سره ولمانځي.